ستا جنت یوازې په لمونځ او روژو نه دی، ستا جنت د مور تر پښو لاندې دی. هو همهغه مور چې شپې یې ستا لپاره بې خوبه کړي، او همهغه پلار چې خپل ژوند یې ستا د سوکالۍ لپاره قربان کړی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی او ویې ویل: یا رسول الله، څوک زما د نیک چلند تر ټولو ډیر حق لري؟ نبی صلی الله علیه وسلم 3 ځلې وویل ستا مور، بیا یې وویل ستا پلار. وروره، که مور او پلار دې ژوندي وي، دا ستا د جنت زرین فرصت دی. نن یې لاسونه ښکل کړه، د زړه نه یې دعا واخله، ځکه د مور او پلار رضایت د الله رضایت دی. یا الله جل جلاله زموږ مور او پلار ژوندي وي، نو د هغو ژوند برکتمن کړه. که له دنیا تللي وي، نو د هغو قبرونه جنتي باغونه کړه. آمین. دا ویډیو شریکه کړه او سبسکرایب وکړه، تر څو دا پیغام نورو ته هم ورسیږي.